دې څه شی چې زه ترې متاثره شم ای ته خو قرآن اولئک کالانعام ویلي دا خو چارپیان دي بل هم اضل بلکې دا خو د هغې نه ډېر بدترین خلک دی کوم خلک چې بدترین خلک دی د هغې نه زما نن دا نوجوان نسل او دا ایجوکیټډ خلک دا د هغې نه متاثره دی او د هغې کلمه وایي او د هغې ښه وایي لہذا د خپل نبي په سنت باندې شرمېږئ مه نن که زه چاته ویم چې ته پیسې اوچتې که هم پې شرمېږي دی او مخکې ما تاسو ته ویلي که نه زما د نبي سنت خلکو ته سپخکاره کېږي مخکې به موږ ویل چې پیسې اوچتول دا د نبي سنت دي حدیث د مسند احمد کې راغلی عزرة المؤمن الی انصاف الساقین د مؤمن د هغه لنګ او د هغه پیسې به نیمې پنډۍ پورې وي دا خو زما نبي ویلي موږ به چې کله دا خلکو ته بیان کړو خلک به ویل دا نوی دور دی دې ټیم کې څوک پیسې نه اوچتوي دا خو ډنډې کوي او ډنډې واله دی فلان دی او ډینګ دی قسمه قسم لقبونه به ورکول لیکن چې کله انګریزانو خپل پینټ چې کوم خپل پتلون هغې دې زنګانه ته راورساو نو زموږ دا دیسي انګریزان نه دي دا دیسي انګریزان چې دا نام نهاد مسلمانان ځان ته وایي دوی هم هغه پینټ چې کوم دی نو دغه ته زنګانه ته راورساو او لا چې چیرې هم کي پکې که نه زنګون کې چیرې هم کي هلته دا د هغې نه متاثر دا تا له خوند څه شی درکوي یعنې انګریز چې کله پینټ اغوندي او پتلون اغوندي نو پر زنګانه کې څیرې کړی ستاسو خیر وي که زنګانه کې څیرې کړی نو په څیره کپړه باندې او په څیرې پتلون باندې خلک په مخ کې شرمېدل خو اوس انګریز یې کړي چې دا مسلمانان پرې نه شرمېږي او زما نبي به کوي چې پیسې اوچتې کړي به پرې شرمېده دی پرې شرمېږي هلته موږ د دې خلکو کم یو غم وجاړو که د ګیرې مسله راشي دوی په ګیره باندې شرمېږي دی څه ټومبخې پریښی دی او څه په انګړ کې سر راښکاره کړی دی او فلان دی او تنګ کړی دی خو چې کله هغې پرېږدي که نه او ډیزاین میزاین پکې شروع کړي بیا دلته زموږ هلکانو پکې شروع کړی بیا په هغې نه شرمېږي لہذا عرض مې دا کوه زما نه خبره لږ اوږده شوه د نبي په سنت باندې کولاو زړه باندې عمل کوئ شرم پرې کې مه محسوسوئ شرم پکې مه محسوسوئ ښه کولاو انداز باندې چې هغه په خپله بېدینۍ نه شرمېږي ته په خپل دین ولې شرمېږي چې ته په خپل دین باندې شرمېږي